ما د مزدور په نر وجود باندې خوله ولیده، تا د خرام په ګټه وټه مدینه ولیده. چې ته تلې نو خوند ته تلې، رنګ ته تلې، ما ستا د کلي هره لار هره کوڅه ولیده. څنګه حیران مې کړې که نه ستا زړه کې څه و اخر وخت او سوایه د قیوم د خوصله ولیده. ملګرو ستړی مه شئ، په خیر راغلی. په عمرزو کلي کې یم او دا د عمرزو کلي میره ده. یو ډېر ښه شاعر، د ځوانو جذبو شاعر، د دوی په شاعرۍ کې خواږه شیرین او ګلورین لفظونه دي. هر قسم خیال یې د شاعرۍ په چوکاټ کې رابند کړی دی او وخت په وخت یې خپل مینوال پې تر او تازه ساتلی دي. دا ښاغلی د ډېر څه تعریف محتاجه نه دی. ټول پښتون ولس او چې کوم ځای کې هم پښتنو دی اورېدلی دی، دی منلی هم دی او ستایلی هم دی. زه خبره کوم د شیدا عمرزی. نن د دوی خواله راغلی یم، د ما تر څنګ دا ښاغلی ناست دی، ډېر ښه شعرونه لیکي. نن مې د دوی سره دا خپرونه هم د دوی په کلي کې را جوړه کړې ده. د دوی نه به خوندور شعرونه هم اورو، دوی سره به یو څو خبرې هم کوو. خو د دوی چې کوم شعرونه ستاسو خوښ شي هغه موږ ته کمنټ کې ضرور لیکئ. شیدا په خیرالی درته وایم، ستړی مه شئ. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو قیوم صاحب چې تاسو د خپلو مصروفیاتو نه، خپل مصروفه ژوند نه ټایم وویستو او موږ له مو تشریف راوړو، نو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. شیدا صاحب د ډېره وخت نه دې موږ اورو او په دغې نامه دې زه به خپله ووایم چې زه دې په دغې نامه ډېر وخت نه پېژنم چې شیدا عمرزی او شیدا عمرزی. موږ ډېر محفلونو کې اورېدلی مې او لیدلې کتلې هم مې. زه وایم چې تاسو خپله صحیح نامه هم د مینوالو ته ووایئ، زموږ چې څونه لیدونکي او اورېدونکي دي چې ستاسو نامه سره او بل دې سره سره دا خبره هم ورسره وکړئ چې شعر د کمې زمانې راسې لیکئ. قیوم صاحب څنګه چې تاسو دا خبره وکړه، نو زما خپل نوم سجادلي دی. ښه. او د شیدا عمرزی په نوم باندې شاعري کوم او د شاعرۍ آغاز چې ما کم کړی دی نو هغه د 1999 نه ما کړی. ښه. او دغه وخت کې اکبر پښتو ادبي جرګه چې کوم دی نو ډېره په زور کې وه، نو دغه پروګرامونه له موږ لاړو، په هغې کې م ناستې وکړو او دغه وخت دغه دور. او نو د 1999 نه چې تاسو د شاعرۍ شروعات کړي دي، نو لکه دا زمانه ډېره لرې ده که نه؟ او دا یقینا هم وایم چې یو شاعر چې کوم دی نو هغه متحرک هم وي او هغه کوشش هم دا کوي چې یاره زه زیات لیکو کمه، ځکه چې له هغه اورېدونکي او بیا هم ډېر وي. نو چې دومره لرې زمانه ستاسو شاعري لري، نو تر دې ته مو بیا تاسو ډېر لیکل هم کړي، هغه هم درسره وي. نو کتابونه هم څو چاپ دي؟ کتاب خو چې کوم دی نو زما 2 چاپ دي. یو چې کوم دی نو په 2014 کې د زه به هم درته یادېږم په نوم چاپ دی، او بل په 2022 کې چې کوم دی نو د حکومت لخوا ضلعي حکومت لخوا چاپ شوی دی د غرونو په لمن کې. ډېر ښه. دواړه غټ کتابونه دي، نظم دی پکې او غزل دی پکې. نوره شاعري خو شته که نه؟ او اوس انشاءالله چې بل کتاب هم برابر دی، الله دې وکړي، الله دې ورته حالات جوړ کړي چې انشاءالله هغه هم چاپ. نو تقریبا اوس په سره دومره نور کلامونه پراته چې یو کتاب دوه سازي. بالکل به دا کتاب یو کتاب ما سره بالکل لړی دی. شعر کې زیات څه لیکي، لکه څه م خوښ دي؟ یاره شعر کې چې کوم دی نو ما نظم هم لیکلی دی او غزل مې هم ډېر لیکلی دی، خو غزل مې خوښ دی ځکه چې دا دور ته کوم دی د غزل دی. ټیک ده. شیدا خبرې نه کوو، ښه زه وایم چې به شعرونو ته راشو شعر درنه بالکل وو انشاءالله. غزل څو شعرونه وایم چې په ژړا تلم ستا په خندا پسې راوګرځېدم، په ژړا تلم ستا په خندا پسې راوګرځېدم، زه په تیارو کې په رڼا پسې راوګرځېدم. او د ژوند په لار باندې روان وم په منډو تلمه، د ژوند په لار باندې روان وم په منډو تلمه، د ځان نه تیر شوم او په تا پسې راوګرځېدم. واه 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 واه، دا بیا ووایه. د ژوند په لار باندې روان وم او په منډو تلمه، د ځان نه تیر شوم او په تا پسې راوګرځېدم. واه ډېر ښه. او په دغه ښار کې اوږې تږي وم پروا مې نه وه، په دغه ښار کې اوږې تږي وم پروا مې نه وه، د ښایستونو په سودا پسې راوګرځېدم. ښه. ته مې رخصت کړې در سره هم څو قدمه لاړم، ته مې رخصت کړې در سره هم څو قدمه لاړم، او بیا د خپل زړه په درزا پسې راوګرځېدم. ښه دی یاره، ښه دی. دا خو یو 50 ځله ووایه یاره. ته مې رخصت کړې در سره هم څو قدمه لاړم، او بیا د خپل زړه په درزا پسې راوګرځېدم. او که نه یاره. او چې و د مور د دعاګانو
بدرګه را سره او چې و د مور چې د و د مور د دعاګانو دعاګانو بدرګه را سره ها. نو په ځنګل کې په بلا پسې راوګرځېدم خد دی یار هر شعر انتخاب دی دا مو وایه دا بیا مو چې وایه و د مور د دعاګانو بدرګه را سره نو په ځنګل کې په بلا پسې راوګرځېدم واه او قافلت لا د ژوند قافلت لا شیدا د ژوند نه دم ختلې پروت و قافلت لا شیدا د ژوند نه دم ختلې پروت و زه قافلې نه په شیدا پسې راوګرځېدم واه ډېر ښه دی جي ډېر ښه شعر ده ډېره مننه او روان اوسئ شهدا همدغه شانتې نور کلامونه ښه جي بل غزل زما ورته غوږي او تاسو لګیا اوسئ ښه مننه زه ورته جاړم او دا راته غوسه هم شي زه ورته جاړم او دا راته غوسه هم شي یقین مې نشته که زما په مرګ خفه هم شي واه خدای انسان ته چې د ګورم نو حیران پاتې شم او کله شیطان جوړ شي او کله فرشته هم شي کنه یاره دا بیا ووایه خدایه انسان ته چې دې ګورم خدای انسان ته چې د ګورم نو حیران پاتې شم واه کله شیطان جوړ شي او کله فرشته هم شي ته هم شي واه هغه انکار وکړي چې زه ترې مینه وغواړم هغه انکار وکړي چې زه ترې مینه وغواړم را سره ورانه په دې ټوله زمانه هم شي او ستا په لیدلو مې د مینې تنده لا زیاته شي ستا په لیدلو ستا په لیدلو مې د مینې تنده لا زیاته شي ستا په لیدلو مې د عمر تنده مړه هم شي او زه امن غواړم د هیڅ وراني په حق کې نه یم زه امن غواړم د هیڅ وراني په حق کې نه یم جومات دې وي خو سلامت دې میکده هم شي واه ډېر ښه او له دغه ویرې ورته اوس مخامخ نه ودرېږم له دغه ویرې له دغه ویرې ورته اوس مخامخ نه ودرېږم ستا په ستم راته ګویا نه آینه هم شي واه او دا شعر دی چې زه خپل وطن زه خپل عظمت د وطن دوه رنګه بیرغ کې وینم زه خپل عظمت د وطن دوه رنګه بیرغ کې وینم زما کفن او ستا د سر د لوپټه هم شي واه واه ډېر زبردست او زه ستا شیدا یم ما یو زړه تاله درکړی نه دی زه ستا شیدا یم ما یو زړه تاله درکړی نه دی زما ژوندون د ستا د سر نه صدقه هم شي ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی شهدا قیوم صاحب وایي چې موږ به څه نه وایو چې بد دي او که ښه روان دي ښځه نو دا لکه په دې وطن کې څه روان دي او مسلمانی او غیرت دواړه پښتنو کې دي بس او مسلمانی او غیرت دواړه پښتنو کې دي بس جنگ له هم تلی هم جهاد له پښتانه روان دي او په یو ورځ باندې دوه ځایه راغونډېږي خلک په یو ورځ باندې دوه ځایه راغونډېږي خلک څوک زما مرګ لځي او څوک ستا په واده روان دي واو کنه یاره او ځکه ژړا کوم نو خیر دی په ما هیڅ نه کېږي ځکه ژړا کوم نو خیر دی په ما هیڅ نه کېږي ته ژړا مه کوه له سترګو دې رانجه روان دي او د چا د تلو نه پس دا رنګ محسوسوم وختونه د چا د تلو نه پس دا رنګ محسوسوم وختونه لکه چې نه په ځای ولاړ ښکاري او نه روان دي او چې غریبي ده نو په ما د یارۍ غږ نه کوي چې غریبي ده نو په ما د یارۍ غږ نه کوي زما یاران زما په خوا کې لکه غله روان دي واه دا خو وایه دا خو یو 200 ځلې وایه ډېره مننه چې غریبي ده نو په ما د یارۍ غږ نه کوي زما یاران زما په خوا کې لکه غله روان دي او کنه یاره او یو زمانه کې ښکته نه شولو قیمت د حسن یو زمانه کې ښکته نه شولو قیمت د حسن بره هر وخت لکه ډالر او لکه سره روان دي او شهدا د مینې محبت خریدار نشته پکې شهدا د مینې محبت خریدار نشته پکې د ژوند د ښار کاروبارونه ټول ساړه روان دي قیوم صاحب غزل دی وایي چې بې زړه زړور ګرځمه بې زړه زړور ګرځمه د وخت د شګو په کمر ګرځمه ستا د وصال ګودر به چرته ګورم ستا د وادو په سمندر ګرځمه او په دې شتمن وطن کې خاورې ایرې خدای جنت کې هم نهر ګرځمه په دې شتمن وطن کې خاورې ایرې خدای جنت کې هم نهر ګرځمه د ژوند په لار مې خپې پولې شوې اوس په خپو نه ګرځم په سر ګرځم او پرون جانان را سره جنګ کړی و نن د خپل ځانه مرور ګرځمه پرون جانان را سره جنگ کړی و نن د خپل ځانه مرور ګرځمه په انتظار کې ناقرار یم ډېر سوري ته نه کښېنم په نور ګرځمه د یو چا غم سودایي کړی یم شهدا د ځانه ناخبر ګرځمه بېګا یې ما ته قسمونه په قرآن وخوړل په انتظار کې یې ما ټوله ورځ نوکان وخوړل او اوږد هجران د هېڅ خبر د خوشحالونه نه شوم د ژوند خواږه مې د ترخو زخرو په شان وخوړل
او تا ته چې ګورم نو ما سره هم دا یاره ده تا ته چې ګورم نو ما سره هم دا یاره ده خاورو ډېر خلک ستا د مینې په ارمان خوړل واه تا ته چې ګورم تا ته چې ګورم نو ما سره هم دا یاره ده خاورو ډېر خلک ستا د مینې په ارمان خوړل او زه په دې ښار کې د ناپوهه خلکو څه ووایم خلک ګلان بویوي دې خلکو ګلان خوړل زه په دې ښار کې د ناپوهه خلکو څه ووایم خلک ګلان بویوي دې خلکو ګلان خوړل او په دولتونو مین خلک د ښارونو خوراک په دولتونو مین خلک د ښارونو خوراک او چې د مینې لیونیو بیابان خوړل او شیدا آزاد یم خو اوس هم راته قیدي ښکاري ځان شیدا آزاد یم خو اوس هم راته قیدي ښکاري ځان بلا وختونه د ژوندون رانه زندان خوړل قیوم صاحب وایي چې بیګا زما په خوب کې حوصله و ماته شوې په جنګ کې مې په لاسو کې نیزه و ماته شوې دا ما پرې ستا د غم پیټې ټول عمر ګرځولي په دې وجه زما د ژوند اوږه و ماته شوې په هغه ورځ به ستا ملامتیا څومره ښایسته وه په کومه ورځ چې ستا نه به واده و ماته شوې په هغه ورځ به ستا ملامتیا څومره ښایسته وه په کومه ورځ چې ستا نه به واده و ماته شوې او ټوټې ټوټې مې ځان د پښتون قام په شان لیدلو ټوټې ټوټې مې ځان د پښتون قام په شان لیدلو پرون زما په لاس کې آینه و ماته شوې او هغه شوه راښکاره خلکو ویل سبا اختر دی ماښامو تیاره نه وه خو روژه به ماته شوې هغه شوه راښکاره خلکو ویل سبا اختر دی ماښامو تیاره نه وه خو روژه به ماته شوې په ژوند باندې د هغې سړي زړه سینه کې ماتو په ژوند باندې د هغې سړي زړه سینه کې ماتو په مرګ باندې په قبر یې خازه و ماته شوې او په خیره کې چا زه د میکدې په طرف بوتلم زما نه هم په هیره کې توبه و ماته شوې او شیدا د شر نه لرې تلو د امن د خاطره چا ویل جوړ د پښتون سر کې نشه و ماته شوې ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی شیدا صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه خدای هم همدغه شانتې چمتوروله خدای پاک دې له ژوند درکړي خوشحالو سره او الله دې وکړي چې ستاسو نور کتابونه هم راشي او موږ همدغه شانتې ستاسو نه خواږه خواږه شعرونه وورو یو جهان مننه ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم د راتګ ډېره مننه ستاسو ډېره مننه